باندې پوره منوال کې شریکت وکړي. ژبه مورنۍ ژبه د هغه قوم چې د علم سرچینې دي والا د هغه ملګري د هغې کې مونږ سره سیاسي ملګري دي د هغې کې مونږ سره السلام علیکم وګو کتونکو د قام ټینګونو سره زین سجاده سندبټه وګو کتونکو نن د فروری د میاشتې په 21مه نیټه په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. په دې حواله باندې په تحصیل شبقدر کې هم دا ورځ ونمانځلې شوه. راځئ دغه مقررین په خپلو تقریرونو کې څه وایي. باندې 21مه فروری د مورنۍ ژبو عالمی ورځ منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې ماشومانو ته تعلیم تاسو په خپل مورنۍ ژبه کې ورکړئ او کومې مورنۍ ژبې چې په دنیا کې ویل کیږي چې د هغې تحفظ او هغې ته فروغ او هغې ته استحکام وبخښلی شي. نو هغه ته مخ په وړاندې تګ بیا ډېر اسان وي. هغه په یو لفظ باندې ډېر په اسانه باندې پوهېږي. خو د بدقسمتۍ نه زموږ په ملک کې ماشومانو ته تعلیم په خپله مورنۍ ژبه کې نه ورکړل کېږي. نو یو خو زموږ غوښتنه دا ده چې ماشومانو ته دې او د دې قوم د روښانه مستقبل دپاره ماشومانو ته دې تعلیم په خپله مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. قومونه د پښتون قوم نه بغیر بدرنګ ښکاري. د پښتون قوم نه بغیر د ترقی او د پښتون قوم نه بغیر د بهادرۍ تصور نشي کولی. دغسې د ژبو کې د پښتو ژبه هم یو ډېر اهمیت لري. ضروري دي. څنګه تاسو ته پته ده د پښتنو تاریخ ډېر زیات زوړ دی. که تاسو چېرته تاریخ وکتو د پښتنو نو د نبي علیه السلام د دور نه دا پښتانه چې کوم دی دا راغلي دي افغانستان ته او دا بیا په دنیا کې خواره شوي دي. نو دا ډېر زوړ ځکه چې دې کې به ډېر خلک دلته موجود دي چې موږ ته دا پته هم نه وه چې یاره نن چې کوم دی په دنیا کې د مورنۍ ژبې ورځ مانځلې کېږي. دا موږ ته پته نه وه او دلته څومره موجود کسان چې ناست دي نو دوی ته به هم پته نه وه. نو دا کریډټ زه دوی ته اچوم د دې لپاره لاسونه وپړقوئ چې دوی وګو کتونکو دا وخت موږ سره د قلم کورنۍ دوآبہ سیمہ شبقدر صدر حیات اقبال حیات سے بولار دی. راځئ د دوی نه د دې ژبې په حواله باندې پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد جان ډېره مننه. حیات صاحب دره ته ووایې چې مطلب تاسو غوښتنه هم د کوئ چې ماشومانو ته هم په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول پکار دي. دا به څه فایده لري؟ د دې ګڼې پیدې دي. سجاد جان هر ماشوم په دنیا کې موږ وګورو نو په دنیا کې چې کومو قومونو ترقي کړې ده نو هغوی په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصل کړی دی. یو ساده باده مثال زموږ په وړاندې دغه پروت دی. د دې ګڼې فایدې دا دي. یوه فایده دا ده چې ماشومان کله په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي نو دې سره ماشوم ډېر زر پوه شي او که ته ورته په پردۍ ژبه کې سبق ښیې نو هغه پرې نه پوهېږي. بیا د هغې سپیلنګ یعنې د هغې املای زده کول هغه ته ډېر ګران شي. نو دنیا کې دغه خلک چې کوم دي نو هغه ډېر دانشوران خلک دي او د اقوام متحده چې دا کومه ورځ انتخاب کړی دی 21 فروری چې کوم د انتخاب کړی دی نو اقوام متحده هم هلته چې کوم خلک ناست نو هغه دانشوران خلک و قابل خلک و هغوی په ډېر سوچ سمج سره دا ورځ ټاکلې ده د مورنۍ ژبو د عالمي ورځې او د هغې بنیادي مقصد دا دی چې ماشومانو ته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. زما په خیال باندې یوازې د دې فایده ماشومانو ته نه ځي بلکې که موږ خپلې مورنۍ ژبې راټینګې کړلې نو په دې کې د عام ولس هم ډېرې زیاتې فایدې دي. که دا ژبه سرکاري دفتري عدالتي او معاشي او د مارکیټ ژبې وګرځي مورنۍ ژبې نو په دې کې د عام ولس بیا ډېرې زیاتې فایدې دي. نه یوازې دا چې پکې د خاصو خلکو بلکې د عامو خلکو هم په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي. حیات صاحب دا خو مطلب د حکومت نه موږ غوښتنه وکړله خو زموږ د عوام چې کوم پښتانه دي د هغوی څه ذمهواري په دې کې ګرځي؟ د عوامو ذمهواري خدا دې ګوره چې نن سبا د سوشل میډیا راغلی ده موبایل راغلی دی او زموږ اکثرو ځوانانو سره دا موبایل په لاس کې دی نو هغې په دې باندې نن سبا ډېر زیات اپسونه د پښتو راغلي دي کیبورډ د پښتو راغلي دي. موږ له پکار دي چې هغه ډاونلوډ کړو په فیسبوک باندې یا په سوشل میډیا باندې چې کومې موږ خبرې اترې کوو رابطې کوو نو پکار دی چې هغه موږ په خپله مورنۍ ژبه کې وکړو. نو دغه حساب د مورنۍ ژبې خدمت هم ممکن دی. د دې نه علاوه په عام ولس باندې دا ذمهواري هم راځي که چا له پښتو ورځي پکار دا دی چې زموږ په پریویټ سکولونو کې خو پښتو نه ښودلې کېږي. دغه حساب په سکولونو کې نه ښودلې کېږي. که چا له په کور کې پښتو ورځي نو پکار دی چې خپلو ماشومانو ته وښيي. د عامو خلکو دا ذمهواري ده چې هغوی له پکار دا دی چې خپل دوکانونو باندې که ټیک د په انګریزۍ یا په اردو ژبه کې هغوی ساین بورډونه لیکي نو پکار دا دی چې په پښتو کې مسره دا ساین بورډونه ولیکلی شي. او د دې غټه فایده به دا وي چې کم سودا اغوستونکي خلک وي کم صارفین وي نو هغوی به ډېر په اسانه باندې هغه بورډ لوستی شي او هغه دوکان ته بدلی شي او د هغه دوکان په مقاصدو باندې یا چې هلته کومه سودا خرڅېږي نو په هغې باندې نو د عوامو ډېره زیاته ذمهواري ده. د عوامو باندې ډېره زیاته ذمهواري راځي او ډېرې لارې دي چې هغوی د خپلې ژبې خدمت په دې طریقه باندې کولی شي او چې هغه یو
دانشور خبره ده و چې جان خپله ژبه ورک شي نو هغه قام ورک شي نو خدای دې نه کړي چې زموږ نه خپله ژبه ورکه شي ځکه چې بیا به سبا مونږ هم ورک شو دا قام به ورک شي نو مونږ له پکار دی چې د خپلې ژبې په هره سطح باندې په هره طریقه باندې د خپلې ژبې خدمت وکړو او د دې ترقی او ترویج لپاره ګامونه وجود کړو. ډېره مننه دا موږ سره د تحصیل ممبر خاورے یوسف صاحب ولاړ راځي دا وینه د ورځې په حواله باندې پوښتنه کوم. السلام علیکم. مهرباني شکریہ. د دې پښتو ژبې په حواله باندې تاسو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو ژبه خو به دا ویم چې په قطر کې 13 کال نه یم یو ورځ خبره برته وکړه. یو ورځ ما ته سفیر صاحب وویل ته ور پښتنو نمایندګي کې خدا شرط دی چې پتلون کې به راځي. ما ورپسې ټیلیفون بند کړم سر جدي باندې معافي غواړم دا زه نشم کولی. نو زه خو د پښتو باندې دونه مین یم چې ما چرم د زه چې آرمي کوم پتلون مې اچولی ما چرم د پښتنو جامې نه دي پرېښي. پښتو خو پښتو ده موږ په پښتو باندې ښایسته یو. تاسو ته پته یې دي دنیا ته پته ده چې پښتنو هسې پاکستان حکومت کې احسان نه مني نه به یې مني. پیرنګۍ یې شړلې روسیې یې شړلې انګریز دا د امریکنۍ روان دي شړیه او په خپل منځ کې الحمدلله موږ د یو بل پوښتنه کوو. پښتون د پوښتنې دی که موږ چېرې د یو بل پوښتنه کوله نو پښتو به ژوندی. که موږ دا یو بل پوښتنه پرېښوده او همداسې ګوډو ته ختلو او دغه ګډې وډې م کولې نو پښتو به ورکه شي. خو دا اپیل کوم قوم ته چې قلم راوالی او ټوپک کېدی نو پښتو به قایله کوي او قیمه به یې کوي. او پښتو ګورئ نن تاریخ داسې یو زبان دی چې پښتون هر ځای ته راشي نو هغه ځای پرې ښایسته شي. دا نور قومونه کوشش کوي په یو شي باندې ډېر سرچ کوي او پښتون الحمدلله د کتو سره یو ځای ته خدای رسوي. دله خدای یو زبردست دماغ یو زبردست سوچ ورکړی دی. ټولو پښتنو ته مې یو دا اپیل دی چې راځئ چې یو شو. لکه مخکې مې هم دا خبره وکړه چې نشلیلیان یو خبره کوي زه د پارټۍ والا نه یم. هغوی وایي چې راځئ یو کېږو که نه ورکېږو. پښتنو اپیل مې دی درته راپاسی چې یو شو او دا نورې خبرې پرېږدئ. ډېره مهرباني شکریہ. دا اوس موږ سره د تحصیل کونسلر شهریار صاحب ولاړ راځي د دینه د دغې ورځې په حواله باندې پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی موږ مطلب د په دې جلسې په واسطه سره چې کوم دي د حکومت غوښتنه کوو خو دې کې چې کوم د پښتنو اوس ذمهواري جوړېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د پښتنو خو ګوره زمونږ ډېرې ذمهوارۍ دي خو چې مونږ یې په صحیح طریقه باندې سر ته رسوو. مونږ د دې ځای نه اسمبلو ته لاړ شو دغه ته لاړ شو بیا مونږ د پښتو د حقوقو تپوس نه کوو. مونږ له پکار دا دي چې الله کې مونږ د خپلو پښتنو په صحیح طریقه باندې نمایندګي وکړو او د دې دپاره مونږ یو حق اواز اوچت کړو چې یاره د پښتو مونږ چې لاړ شو نو دوی مونږ ته وایي چې په دفترو کې په هر ځای کې به اردو وایي. اردو مورنۍ ژبه ده خو زمونږ پښتو مورنۍ ژبه ده. پکار دا چې په پښتو له به یو ترجیح ورکړي شي. زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې یاره دوی مهرباني وکړي چې په پښتو باندې څه لکه چې په اسمبلی کې یا په هر ځای کې څه ویل کېږي چې په پښتو کې هم څه ویل کېږي که نه. زمونږ د هرې ژبې اهمیت شته او د پښتو نشته. نو پکار دا ده چې مونږ پښتانه لکه داسې یو قوم یو الحمدلله چې په هر ځای کې دې چېرته هم ورمخامخ کړی نو هغه کار الحمدلله ښه په اسانتیا باندې په هر کار کې الله پاک دې مخکې روان کړی. نو پکار دا دي پښتانه واحد یو ډېر نر او بهادر او پښتون قوم دی او زه فخر کوم چې زه پښتون یم. زه په دې باندې فخر کوم. مونږ له د دې خپلو مشرانو د دې پښتنو قدر کول پکار دي او زما خاص کر د حکومت نه دا مطالبه ده چې قلم کورنۍ او دې له خاص ترجیح ورکړي.